ننګرهار کې یو شمېر قومي مشرانو او ځایي اوسېدونکو چې د ولسي جرګې غړي حضرت علي په مشرۍ راټول شوي وو په هیواد کې روان وضعیت د اندېښنې وړ وباله. دغه غونډې ته چې یوازې د ولسي جرګې غړي حضرت علي وینا وکړه، وی ویل په دوحه کې د سولې خبرو د ښه پرمختګ لپاره چې مطلوبه پایلې ولري او د جګړې د پای ته رسیدو تمامې شیخ کېلې خواوې دی په حقیقي توګه کوټلي ګامونه واخلي. نوموړی وایي هر څه لومړی د اوربند وشي او د هغه سولې غوښتونکی دی چې ټول ولس ته د منلو وړ وي. ټول دنیاوالو ته ام طالبانو ته ام حکومت ته زمان د ملت د ننګرهار د جهادي شورا او د ولسونو غږ دا دی چې فوري د باید ډز بند شي او دغسې صلح موږ غواړو چې د افغانستان د ولس او د دې ملت د خیر وي. نوموړي دغه راز په سیاسیونو هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې تامین او جګړې د پای ته رسیدو لپاره یو وخلشي او د قدرت پر ځای د هیواد د وضعیت ښه کېدو ته ډیر پام وکړي. سیاسونو باندې مې غږ دا دی چې عاجله کابل کې یو غونډه وکړي، دې کې به حکومت هم شامل وي، افغانستان ټول ملتونه هم شامل وي، هغې نه وروسته طالبان سره کښېنې صلح وکړي. که صلح یې کوله، که تاسو نه چوکۍ هم تلله، که چانه رئیس جمهوری زی، که سیاسی ډلونه زی، دې چوکۍ نه د تیر شي، که ابرومندانه عزتمندانه د افغانستان خیر دپاره چوکۍ هم تللی بیا نه ده تللی. عزت مهمه ده. دوی د هیواد او په ځانګړې توګه د ننګرهار په وروستي امنیتي وضعیت هم اندېښنه وښوده او وی ویل دغه حالت ولس ته د زغم وړ نه دی او د مهار لپاره دې جدي هڅې وشي. امنیت خو تاسو ګورئ، هر سبایي چې جګ شي چېرته په ماین الوتی دی، چېرته په لاره کې وژل شوي او خپل خط نه خبره اوښتې دی. له دې سره ولسي خلک هم ننګرهار کې د څو ورځو راهیسې په پرله پسې توګه د بمي چاودنو او هدفي وژنو زیاتوالي ته اندېښمن دي او مسؤل چارواکي ګرم بولي چې د وضعیت په کنټرول کې پاتې راغلي، په داسې حال کې چې چارواکو د خپلو تدابیرو د زیاتوالي او امنیتي پیښو کې د یو شمېر ښکېلو کسانو د نیولو وایي. سباون ساحل، روحي نیوز، جلال آباد.